نو ما عرض کولو چې د الله رب العزت د مخلوق سره ښېګړه دا وایي ما سره ښېګړه نو الله خو د چا د ښېګړې محتاج نه دی حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله علیه السلام فرمایي الله پاک به د قیامت په ورځ بنده ته وایي چې بنده زه بیمار شوم تا زما تپوس نه وکړې زه وږی وم تا ماله روټۍ نه وه راکړې زه تږی وم تا ماله اوبه نه وې راکړې دی به الله ته وایي چې یا الله ته خو نه اوږې کېږي نه تږی کېږي نه بیمارېږي خدای پاکه نو الله پاک به ورته وفرمایي زما بنده بیمار و تا د هغه پوښتنه نه وه کړې زما بنده اوږې و تا د هغه د خېټې غم نه و کړی زما بنده تږی و تا په هغه باندې اوبه نه وې څکولې دا داسې ده لکه چې زما بیمار په رسېدې نه کړی لکه چې ماله دې خوراک نه را کړی لکه چې ماله دې څکاک نه را کړی اوبه نه را کړی نو ما عرض دا کولو چې د الله مخلوق دی ګوره یو بزرګو تاسو به وایئ چې نن خو د بزرګانو ډېرې قصې دي د بزرګانو دا قصې ما تاسو ته مخکې ویلي دي خو چې څوک مخکې راغلي چې دا وروسته راغلي دي هغه بېچاره څه نه خبر شوي دي چې د شورو د څه شي نه کړی ده او ختموي به په څه باندې ځکه چې زمونږ خو دا عادت دی چې بس دا نه کوشش کوو چې په منډه باندې جومات ته لاړ شو یو 2 رکعته فرض وکړو بیا دانګو خدای خبر چې بیا وروسته سنت هم کوي په کور کې او که نه کوي نو عرض ما دا کولو څه خبره مې کوله یاد څه مې وایي بیا مې څه وایي بیا مې نوره څه ونه وایي د دام خلک دا ورته یاد دي چې یو بزرګ نو یو بزرګ دی هغه په خپل کور کې ملاس دی کمبل یې په ځان اچولی غل راغی د هغه بزرګ کور ته یو دی لټوه بل دی لټوه غلم اریان دی دا څنګه د خدای پاک بنده د کور کې څه درک نه لګېږي چې زه یو سمه دا قدرت شان دی چې دا بزرګ الله راویښ کو او دا بزرګ پوه شو چې دا بیچاره خو لګیا دی او څه ورته میلاو نه شو دا خو به ډېر مایوس لاړ شي دا به ډېر زیات محروم لاړ شي نو دی ولګېده او کومه کمبل چې ده اغوستې وه هغه یې زر واغېسته او لارې ته لاړو چې دا سړی به د کوره وځي نو لاره کې هغه کمبل کېښودله وی دی چې د کوره وځي نو که بل څه ورته میلاو نه شو زه خو د خدای فقیر یم نو چلو دا کمبل شته دا به دی وګوري دا کمبل به اوچته کړي نو څه نه څه کار خو به یې وشي نو هغه کمبل یې واغېسته او هغه یې بهر کېښوده او هغه غل اوچته کړله ګوره غل دی او د هغه کور ته راغلی دی او وی دا غل زما کور ته راغلی چې دا محروم لاړ نه شي د خدای بنده دی دا به محتاج وي دا به غریب وي درک به یې نه لګي عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دی فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ چې کله د مصر د فتح کولو دپاره لاړ نو یو قلعه ده او دا قلعه په دغه ځای کې ده چې دې وخت کې کوم ځای په قاهره باندې مشهور دی او دا قلعه و دې لپاره چې که دشمن په دې مصر باندې حمله کوي نو د دې قلعه په ذریعه باندې د هغه دشمن هغه حمله به رکاوي لکه څنګه چې حضور علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د مدینې نه گیر چاپیره د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې خندق وکنولو چې خندق وکنیستی شي نو څوک به په دې ځای باندې حمله نشي کولی مدینه منوره کې ځکه چې هغه وخت کې خو نه دا توپې وو نه ټینکونه وو نه بل څه وو هغه وخت کې خو دس بدس په توره باندې او په نیزه باندې او په غشي باندې جنګ و نو څوک به روختي نشي د دې خندق په وجه باندې نو دغه شان دا یو قلعه وه او لویه قلعه ده نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د مصر څومره ځایونه نور فتح کولی شو هغه فتح کړو او بیا پیش قدمی مخکې کوي
نو د دې قلا په خوا کې دی د وخت تېرولو لپاره خیمې ولګولې یوه لویه خیمه یې لګولې او دا محاصره یې کړې د قلا نه ګیر چاپېره او دا محاصره وي 6 میاشتې جاري وه بالآخر چې کله مکمله وشوه د پیشقدمۍ دپاره ځي مخکې نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا خیمه راغونډه کړې وخت ډېر تېر شوي په دې خیمه ودرولو باندې پته ولګېده عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته خبر ملو شو هغه مشاهده وکړه چې د دې خیمې په پاس حصه باندې یو کونتره په اګو باندې ناسته ده د کونترې اګې دي کونتره په اګو ناسته ده د هغې نه بچي پیدا کېږي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته فرمایله وی صبر وکړئ دا خیمه مه کوزوئ دا کونترم د خدای مخلوق دی او د مخلوق په حیثیت دا کونترم الله ته محبوبه ده او هغه په اګو باندې ناسته ده او د دې اګو نه بچي پیدا کېږي هغه بچیم د الله پاک مخلوق دی نو تاسو دا خیمه تر هغې پورې موچتوئ او تر هغې پورې یې مه راغونډوئ چې تر کومې پورې د دې کونترې بچي نه پیدا شوي چې بچي یې پیدا شي او بیا دا د الوتو قابل شي نو بیا خیر دا راغونډه کړي د دې وجې نه ما عرض کوو چې د الله مخلوق چې عرض شي او د هغې سره څوک محبت کوي د هغې سره ښېګړه کوي الله پاک دغسې خلقو سره الله پاک د زمونږ په زړونو کې د مخلوق قدر پیدا کړي د مخلوق احترام او عزت د هغې سره ښېګړه په هغې شفقت په هغې باندې مینه نن خو مونږ ګوره یو داسې بزرګ هم ګوره تېر شوی دی هغه بزرګ وویلې وی که چرې الله پاک دا دوزخ یوازې په ما باندې ډکولی شي او په ما باندې دا دوزخ ډکېدی شي نو زه الله ته سوال کوم چې ما د جهنم ته ولېږي دوزخ به ډک شي نو د نور مخلوق دپاره به دوزخ کې ځای نه دا مخلوق خو به خلاص شي که نه دا جذبه به چا کې پیدا شي دا سوچ به څوک وکړي مونږ خو الله ته سوال کوو که نه چې الله جنت راکړه او دوزخ نه مو ساته جنت راکړه او دوزخ نه مو ساته ټیک لیکن هغه دا وایي چې که دا مخلوق زما په وجه باندې د جهنم نه بچ کېږي او جهنم په ما باندې ډکېږي نو زه دا غواړم چې جهنم د ما باندې ډک شي او دا مخلوق ته د جهنم نه آزاد شي الله دې مونږ کې جذبه پیدا کړي مونږه دشمنان خو دشمنان وو په ایمان کې د هغه دوستانو او د خپلوانو سره به ښېګړه کولی شو هغې سره مینه کولی شو حالانکې د خپلو اقرباو رشته دارو سره ښېګړه نه کول د هغې سره تعلق کټ کول دا انتهایی درجه نقصان دی دا انتهایی درجه نقصان دی حضور فرمایي که څوک په خپل عمر کې اضافه غواړي او څوک په خپل رزق کې اضافه غواړي نو هغه د خپلو رشته دارو سره تعلق نه کټ کوي خپلو رشته دارو سره تعلق پرېږدي نن رور د رور سره تعلق ختم زوی د پلار سره تعلق ختم د خپلو خپلوانو سره د اقرباو رشته دارو سره تعلق معمولی خبره باندې معمولی خبره باندې قتل و قتال دی معمولی خبره باندې بې عزتۍ دي الله دې مونږ پوه کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين